یو سړی په بازار تیریدو. دغلته د مرغو خرڅولو دوکانونه وو. رنګارنګ مرغۍ په پنجرو کې بندي کړې شوې وې. هغه یوه مرغۍ ولیده چې ډېر خواږه اوازونه یې کول. د سړي د مرغۍ دغه اواز ډېر خوښ شو. د دوکاندار نه یې ښه په ګران قیمت دغه مرغۍ واخیسته. کور ته یې په پنجره کې راوړه. مرغۍ به اوازونه کول او د سړي زړه ته به پرې آرام میلاوېدو. ډېرې ورځې همداسې تېرې شوې. سړي به د مرغۍ د خوراک او د اوبو ډېر خیال ساتلو. یو ورځ د چرته نه بله مرغۍ راغله او په پنجره کېناسته. دې مرغۍ ته یې څه وویل او بیا والوته. د دغې وخت نه پس مرغۍ خاموشه شوه او چغې وهل اوازونه یې بند کړه. ورځ دوه پس د مرغۍ د مالک سره غم پیدا شو چې په مرغۍ څه چل وشو. اوازونه یې ولې بند کړل؟ سړي پنجره واخیسته او د حضرت سلیمان علیه السلام دربار ته لاړ او د خپل تشویش اظهار یې هغوی ته وکړو. حضرت سلیمان علیه السلام د مرغۍ نه تپوس وکړو چې تا ولې اوازونه بند کړي دي؟ حالانکه ستا مالک خو ته په ډېرو پیسو اخیستی یې او ډېر خیال دې ساتي. ځکه چې د ده خو ستا اواز ډېر خوښ دی. اوس چې تا اوازونه نه کوې نو دی خو بیا تا نه ساتي. مرغۍ ورته وویل چې زه په پنجره کې قید کړی شوی یم او په خپل دې حالات جاړم. چغې وهم او منت زاري کوم چې ما د دې قید نه وباسئ. څو ورځې وړاندې ما ته یو بله مرغۍ راغلې وه. هغې راته وویې چې ستا مالک ته خو ستا چغې ډېرې خوښې دي. ته چې چغې وهې نو هغه خوشحالیږي او سکون ورته رسي. که ته د دې پنجرې نه ازادي غواړې نو دا اوازونه دې بند کړه. بس د هغې ورځ نه ما سویل بند کړي دي او خاموشي مې اختیار کړې ده. حضرت سلیمان علیه السلام دغې سړي ته وویل چې دا مرغۍ ازاده کړه ځکه چې د دې نه پس به دا هیڅ نه وایي. سړي ویل چې دا څه نه وایي نو بیا زه په دې باندې څه کوم؟ پنجره یې خلاصه کړه او مرغۍ یې ازاده کړه. مرغۍ ورته نږدې په یوه ونه کې کېناسته او خپل مالک ته یې وویل چې که ته هم خلاصې او نجات غواړې نو په راغلي مصیبت چغې مه وهه. خاموشي اختیاروه او صبر کوه. همداسې به زما په شان د هر مصیبت نه خلاصې بیا مومې.